الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د فقه أكبر شپږم درس دی. دوی خبرې دي، دوه عبارات دي چې یو د بل سره ډېر ژور تعلق لري. اول عبارت دا دی: الانبیاء علیهم الصلاة والسلام، تمام انبیاء او رسولان چې الله جل وعلا شانه وحی ورته کړي دي او په نبوت او په رسالت سره نازولي دي، د خپلو بندګانو د هدایت او لارښوونې دپاره را لېږلي دي. دغه ټول انبیاء منزهونه، پاک او منزه دي عن الصغائر، د کوچنۍ ګناهونو څخه، والکبائر او د لوی ګناهونو څخه. د دې اول عبارت مفهوم دا دی چې تمام انبیاء او رسولان دا معصوم او پاک او سپیڅلي دي د هر ډول کبیره او صغیره ګناه څخه. دوهم عبارت چې دا د دې ځای څخه شروع کیږي، دا وروسته تر عمومي خبره خاص خبره شروع کوي. ومحمد علیه الصلاة والسلام، محمد علیه الصلاة والسلام حبیبه، حبیب د الله جل جلاله دی، دوست د الله جل جلاله دی. وعبده، بنده د الله جل جلاله دی. الله تعالی جل جلاله په قرآن کریم کې د موسی علیه السلام نوم ډیر یاد کړی دی، یا موسی، یا عیسی، د عیسی علیه السلام نوم یې په نامه سره، خو رسول علیه السلام ته په عبد سره ویلی دی، په حبیب سره ویلی دی، په خاتم الانبیا سره ورته ویلی دی. دا د عبد لفظ چې دا د عبد په نامه سره چې الله تعالی جل جلاله رسول علیه السلام یاد کړی دی، فقهاو او مفسرون لیکلي دي چې دا د رسول علیه السلام پر اوچتې مرتبې دلالت کوي. د ډیر ګرانښت څخه الله تعالی جل جلاله و رسول علیه السلام ته عبد ویلی دی، زما بنده. ورسوله، او محمد علیه السلام رسول د الله جل جلاله دی، استازی د الله جل جلاله دی. ونبیه، نبی د الله جل جلاله دی. پر دا هر یو باندې موږ ایمان لرو، پر دغه صفت ایمان لرو، پر دې صفت ایمان لرو، پر دا صفت ایمان لرو، پر دا صفت ایمان لرو. او دغه خبره کې یو لږ څه تفصیل سره. وصفیه، او صفی چاته ویل کېږي چې صفی الله دی، د الله جل جلاله غوره او مختار کړل سوی. د صفی معنی یې لیکلې د علماو، صفی الخالص من کل شیء، په هر شي کې هغه خالص و صافي و غوره و بهتره، هغه ته صفي ویل کېږي. پر ټولو مخلوقاتو موجوداتو کې غوره او محبوب ترین الله تعالی جل جلاله ته هغه رسول علیه السلام دی. وصفیه، موږ پر دې ایمان لرو. تر تمام مخلوقاتو الله تعالی جل وعلا شانه ته محبوب، غوره، خوش رسول علیه السلام مبارک دی. همدارنګه او پر دې هم موږ ایمان لرو. ونقیه، دا نقی هم چاته ویل کېږي؟ نقی ویل کېږي هغه خالص نظافت و نظیف و پاکي ته ویل کېږي. څنګه رسول علیه السلام څنګه نظیف دی، نظیف خالص دی، خالص صفایی ده. د رسول علیه السلام تمام وجود داسې مبارک، سپیڅلی او پاک او نظیف و، حتی د رسول علیه السلام وینه مبارکه لا هم پاک او سپیڅلی و. او دارنګ هر هغه څه چې د رسول علیه السلام د مبارک جسد و بدن څخه وتل، هغه هم ټوله سپیڅلی، پاک او مبارک و. خالص صفایی، خالص نظافت، دا د رسول علیه السلام داسې مبارک ذات او داسې الله تعالی جل وعلا شانه پیدا کړی و چې د ده په مثل باندې هیڅ چاته دونې نظافت او سپیڅلتیا او مقامونه او غوره او ښایسته صفات نه دي ورکړي. ونقیه لم یعبد الصنم، صنم بد ته ویل کېږي. هیڅ کله عبادت د بد او د صنم نه دی کوي، په داسې حال کې چې ټول ماحول د مشرکانو و، مخ د مځکې کفر او شرک او ګمراهي نیولي و. خو رسول علیه السلام په هغه زمانه کې هم مخکې در دې چې مبعوث دې سي، وحي ورته وسي، بیا هم رسول علیه السلام حتی په کوچنیوالي کې هم د صنم د بد عبادت یې هیڅ کله نه دی کړی. ولم یشرک بالله تعالی، او هیڅ کله د الله جل جلاله سره شریک نه دی نیولی.
طرفة عین د سترګې د رپولو په اندازه باندې رسول علیه الصلاة والسلام د الله تعالی سره څوک نه دي شریک کړي. دونې لږ اندازه شرک هم نه دي کړي. مطلب دا ولم يرتکب هیڅ کله نه دي مرتکب سوی کوونکی صغیرة د کوچنی ګناه ولا کبیرة او نه هم د لوی ګناه. هیڅ کله رسول علیه الصلاة والسلام ګناه نه ده کړې، بلکې فقهاو لیکلي دي چې الله تعالی جل جلاله و رسول علیه الصلاة والسلام ته پر ګناه نسوی کولی، داسې پیدا کړي و چې ګناه کولی نسولی، پر ګناه باندې هیڅ قدرت نه ورکړي او د ګناه څخه یې داسې ساتلی و لکه مثلا چې که د مثال په طور باندې ووایو لکه زموږ دپاره، یعنې زه د دې دپاره هېڅ مثال نسم پیښولی، معذوره یم، دا بیانولی نسم په د خپل ناقص علم او په د خپل ناقصه ژبه باندې چې رسول علیه السلام الله تعالی په څنګه شان او حالت کې پیدا کړی و.